یورف المجرمون پی جندے بشی مجرمان بسیماہم فعلامات داغوی فیوخذ نرانی ویبشی بالنواشی والاقدام د سرکندو او د قدمونو ناو اورتب غرزولشی ابی سیماهم علامات سدی تور مخونه بای اشنیسترگی بای لکمخ کی تیر شد سورہ طه کی ونحشر المجرمین یومئذ زرقا ملائک بینی سید سرکندو قدمونو نا نواسوی د سر دی سے دی اولی سے دی ویختو توی اور تبی ورغرزی فبئی آلائی ربکما تکذبان نو پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو دروغ وایي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذه جهنم التي ذا جهنم غده يكذب بها المجرمون چد دروغ نسبت بکول دیت مجرمانو یطوفون گرزی بلا جهنمیان بینها پمند اورد دیکے و بین حمیم او پمند گرمو بوکے آن پسخت گرمو بوکے آن اغوبوت وی چاپ گرم والی او خٹکے دو کے انتہا ترسیدنی وی فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتونو دخل رب تاسو دوار دروغ آئی ولمن خاف مقام ربه جنتان او د هر غچا د پار چیریږي مقام ربه دو معنا غانی دی سوچ کوي مقام یا مصدر میمی نے په معنا د قیام اے قیام ربه وكونه مهيمنا عليه مراقبا له حافظا له ولمن واسو خاف چریږي مقام ربه دودر دو د خپل رب نه چې رب د سر د پاسه او الله د هر چا سره د علم په اعتبار حاضر او موجود دی بدايات بدا ثمانا شي تاسو سورہ رات کی تیر امن هو قائم على كل نفس بما كسبت هر سوک چیریږي چې رب د سر د پاسه ده ګوري ویني زما د هر حرکت نه خبر ده جنتان ندو جنت نبی یادا مقام دے کی اسم مکان نے ہر غسوک چیریږي مقام ربه دا غزید درېدو نخل ربتا اے خلق بپرز د قیامت الله تو دریږي لک یوم یقوم الناس لرب العالمین سوک چی یریږي د پیشي د خپل ربنا چې زبد رب روان دی ودریګم او زما د دې ژوند او د عمر بمانت پوس کوي او بیا دغه مطابق د نیک اعمال کوي جنتان ندو جنت نبی فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخل رب تاسو دوارا دروغ نسبت کوي ذواتا افنان دا باغونا و جنتنا خاوندان د سانگو بئی ایدمی او سانگی بئی قسمہ قسم میوے بوی سانگی بئی اگدی اگدی سانگی بئی چکسل کالی او اسمن زلو کنو یو سانگ بخلاسن کی فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي
فیهما عینان تجریان اپدی کی بچنی وی روان بئی فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فیهما پدې دواړو جنتونو کې من کل فاکهة د هر قسم میوه وي زوجان جوړې جوړې قسمونه قسمونه اې د دنیا د میوه غونتی بني یو خواګه ده نو بل ترخه ده جنت کی ترخه میوه بنوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي متقین تکیا وهن کی وېدا جنتیان علی فرشن په بسترو بطوائنها من استبرق چې دن طرف داغي بد غټورې خمونای ای یو بستروي نو داغي یو د پاسه خستو چاړوي او لاندې چې کم خاري نه خلق ساده غونته جامه لګي کله تلای د زړو ټوکړو مکړو نه جمع کړي ا د پاسه اوچاړې ورته خستاون ته چولې نو داغي دن طرف دا بد غټوري خمونای نو ظاهر الله ته معلوم نه چې اب سمر خیستوي وجنل جنتین دان اورا شکول د دې میو د دواړو باغونو دان د نږدې زینبای اے ناس بور ترسی ولاړ برسی پروت برسی د دنیا باغونه کله داسي وي چې میوه را شکولو کې صورت تکلیف وي او هغه ته سور انتظامات کړي اندر پای جوړی کړي هغه څنګه چې جنتی اشاره وکي نو کده ناس وي امبه خلیل راشي کولاړ دې امبه خلیل راشي او کپروت دې امبه خلی تراشي دان د نږدې نبي ولاړ او پروت او ناس ټول ورته رسیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي اور بعض طالبان ناراض دي وای دا پناسته ک په ولاړ میوه به خلیل راضي هبا طالبان په ناراضتیا مشهور دي کړ وای طالبانو روټي خوړه شملې بچ پکې پروته د جیو په ګډ کو راو پوکي اور کو ځان نه ویل لري کو بیا باغ بل پوکي اور کو ولور کول ایته نا فیهن پدی جنتونو کې قاصرات الطرف آیانا کی بیبیان بی لندون کی بی د خپل نظرونو په خپل خاوندانو بل چاته بګورینا لم یتمسهن نزدېکت بنی کړه د دې بیبیانو سرا ان سن قبلهم بنی آدم مخکې د دې جنتیانو نا ولا جانون پیری اصل کې تومس دا خروج الدم توي خپل معنی دا دیو جن حیث تم توم سنوي ابیا دې کې مراد ته سده جماع الابکار لما فيه من خروج الدم لم يتمسهن انس نزدېکت بنی کړه دوی سره یو بنی آدم قبلهم مخکد دوینا ولا جانو نفیری فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي کأنهن تبویگنی دا جنتی بیبیانی الیاقوت والمرجان اغا قیمتی کانی دی او ملغلری دی اے اہل الملکری یاقوت یو کانی دی کتاب کے مزور دنکو نبارخ کاری
داسی د جنتی بیبیان مبارک ترمذی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے ان المرأة من نساء اهل الجنہ لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها بیبیان د جنت والا دای د پندوس پینواله بد او یاو جوړو نبارخ کاری تردی چې نلیب مخکاری د پندایغا وذالک بان الله تعالی یقول کانهن الیاقوت والمرجان تبوی گندا اغه یاقوت کانی دی والمرجان او ملغلری دی یاقوت سور کانه نوې دي کې تشبیه دا د سروالی د مخسرا او مرجان غوړو ملغلر ته وای ندی کې تشبیه د پسپینوالی د سرمن کې فوی اعلی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای هل جزاء الاحسان ند بدلا د توحید الا الاحسان مگر جنت دے اے دا اول احسان نہ مراد لا الہ الا اللہ دے او دا دویم نہ مراد جنت دے حل جزاء الاحسان ند بدل دا توحید الا الاحسان مگر جنت دے فبئی آلاء ربکما تکذبان فکم یود نعمتونو دخل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي ومن دونهما جنتان علاوه د دوه نبنور دو جنتونه ادا مسله د عوام خواصو کې مشهور ده جنتونه اتدي او مسله دا سينرا جنتونه سلور دي لکه دلته مو ګوره مخکې درته وي آیات فصل وختم کې ولمن خاف مقام ربه جنتان عدلته وي ومن دونهما جنتان نو جنتون سلور دي دا دروازې ته دي دا سمو ای الله دې ته واړه جنت در کی اتشتره نو سلور په ځان سره سیوا کې ها بھائی او دې بار کې تاسو نه ما ویلو یو کتاب پیدا کړئ پیدې شي په یو ورځ جماعتي موشي ها کتاب مسله دغه دوانه خلک ډوډۍ پورې یاد دي ها بھائی نو که یو ورځ جماعتي مونږه کتاب حاد الارواح الى بلاد الافراح د حافظ ابن قیم رحم الله د جنت بارکی قیمتي کتاب ده ډېر خبره وفاغه کې زکای ایم فرمایلی چې ګور جنتون سلور دي نور سمرو علماء لیکلي جنتون سلور دي قران کې سې نمونه ډېر راځي هغه نمونه دي کله دی یو شی د پاره ډېر نمونه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروای مدهامتان د ډېر شینوالی نبت تور وی کمشه ډېر شینوي او ډېر تر تازه نو داسي تورواله غنته کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغوایي مدهامتان دا تور توي دهمتن په لغت کې په معنا د توروالی راځي نو مدهامتان سوداوان د ډېر شینوالی نبت تکتور وی فیهما عینان ندواختان پدې دواړو جنتونو کې چینه وي او جوشونه بوي ندواختان داسې فواره بوي جوشونه بوي ورغه مخ کې جنتونه هغه د اعلی ترین مؤمنانو د پاره ادا ور پسې دویمه درجه والدي دیو جن ګور د هغه او د دې د نعمتونو موازنه وکي قران د تدبر او تفکر کتاب دی هغه مخ کې نعمتونه ډېر دي الته ویلو فیهما عینان تجریان چینه بروانی ودلته ندوا خطان
جوش نبوي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يود نعمتونو دخل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فيهما فاكهة پدې دواړو جنتونو کې میوه وي ونخل کجوري وي ورمان او انار وي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يود نعمتونو دخل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فیهن پدی جنتونو کی خیرات خلی اخلاق وال بیان بی خیرات خلی اخلاق میں حسان او خیستم خنبی خیرات جمع ودخی خیرت یعنی ذوات خیر پدی کی دخو اخلاقو بیان بی خکولی اخلاق بی او دای بخیستو مخنوالوی دای بخیستو مخنوالوی ورغ مخی کیویلی قاصرات الطرف او کانهن الیاقوت والمرجان او دیزه کدا سوی اگر دا د جنت حوری دی دا د جنت حوری دی او دای په خیستو اوازونه وای چې دا سه اوازونه بچاوري دنيني وای بنحن الراديات فلا نسحت ابدا مونږه خوشاله او راضي بیانیو چې همیشه به مونږ خفقي ګنا ونحن المقيمات فلا نزعنا ابدا مونږ همیشه دې ريو نو سفر بنکو ونحن الخالدات فلا نموت ابدا مونږ همیشه به ژوندۍ نمرو بنا ونحن النائمات فلا نبوس ابدا نو مونږ باندې کله بم همیشه په نعمتونو کیو په مونږ بدا سے تکلیف ناراضي ونحن خيرات حسان حبيبات لازواج کرام من خو اخلاق علیو خیستو مخونو علیو او دی عزت مند خاندانو سره مینا ساتو دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړی دی اباظ وی دا مومنان بم د خپل بیبیانو ته جواب ورکی اے مومن زنانا دا خود هرو الفاظ نو دا د جنتی بخپل بیبی د انسانانو نا او هری بموی نو دا بیبیان بوئی نحن المصلیات وما صلیتنا ونحن الصائمات وما صمتنا ونحن المتوزعات وما توزعتنا ونحن المتصدقات وما تصدقتنا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی دیو پی غالبی شی دنیاوی بی بیانے ایدائی بس وی مونگ مزگزار او تاسو غمز دسر کڑے نرے امونگا با روجی نیوی اے جنتی بی بیانو تاسو روجی ندی نیولی مونگ باو دسونا کول تاسو دسونا ندی کڑی دا دنیاوی بی بیانے بوئی مونگ با خیراتونا کول او تاسو خیراتونا ندی کڑی نگور دا دنیاوی بی بیانے د جنت په هرو بغالب شي دای د جنت په هرو بس شي غالب وشي حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي حور مقصورات فی الخيام حور دی بند بسات رشوی پخیمو کے مومن دے دکی حیا دا دکی ایمانی غیرت دے نو دے آغا بی بی نخوا خی جی بازارونو لارو کسو کی سرطو رگرزی نو اللہ دا دی ایمانی جذباتو توقتل وی اے زما جنتی بندہ تاکہ غیرت و حیا
دنیا کې بازاری او پلارو کوسو کې ګرځیدون کې نخو خولې نحور مکسورات فی الخیام حوری بای بند بسات لشوی پخیمو کے دابا پخیمو کے بند سات لشوی ادا کتاب کو پیدا کو نلتوی حور دسن پیدا دی د جنت نهرونا داغی گیٹی بسنگئی داغی خاور بسنگئی نخکل کتاب اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ لکھے نو پورا جنت کې به مو ګرځي ها او کله موبایل په دې چا کتابونه غسته دي چې کتابونه به ور سره وای او طالب وې کتاب سلاله بیا و موبایل څو کړي تبي استاد الله دې وبخي او وفات دې یو طالب ډېری قیمتي پیزار غسته تاسو غوسه ولوکا ساده ژوند وای تا چې دا غسته نو خو ساده کوته به غسته په دې ودی سديني کار کړو سبا دې کړو دیو جن غورا د طلباء او اکثر یو پیزار بدلی بلی بدلی په خوا په دې دغه کې په مدرسه عمل شوی وا په باجوړ کې د بیا پکې هغه ظالم الله وروړي مردار کو وې دې کې دشګرد نو هغه وخت کې وزر مې وین اخبار راتلو ناغه ولا کېړو ټول نقشه اوسم که چا سره د مومني نو د کېړو نقشه ور کړو یو بدله بل بدله وای دا کېړای حل وای چې دا دشګر نو څه پوښه په خبره وای طالب دی یو کېړای بدله لا بل یو سره لا بل تور را د دشګر ددا څه کېړای یا بھائی حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فكم یو نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي لم یتمسن انسن نبی نزدېکت منی کړه دی جنتی بیبیانو سره انسن بنیادن قبلهم مخکې د دې جنتیانونا ولا جان او نفیری فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي متکین علی رفرف خضر تکیا وهن کی بئی علی رفرف خضر رفرف ستوئی نو علماء کرام لیکلی اصل کې دا لفظ ماخوذ د سنا رفع يرف په معنا د پورتوال راضی دین رفرفت الطائر ده چې هغه وزر پورته کی داول الوتو د پارا نو رفرف علماء لیکلی د طلایې د پاسه کم خیسته صادر خلق چي دود کې دود پارا رفرف خضر شین صادر به چې د بسترې د پاسه باچول شي یاد رفرف بارک علماء ویدا باغ بالختون او تکیاگانی وی تردی چې سعید ابن جبیر رحم الله وی الرفرف ریاض الجنات جنت باغچی ته مراد دی تکیا وهن کې وی په بالخون شنو باندې یا په صادرونو شنو چې بسترو د پاسه وی وعبقری حسان وعبقری حسان او بستری بی خیستا بعضی دا عبقری مانا کړي الزرابیو لکراب شرستو سورہ غاشیہ کی وذرابیو مبسوسا او بستری بی غړول شوی نو عبقری الزرابیو دا بسترو توي یا علماء لیکلی دا دیباج توي وعبقرین ریخم بی حسان خیستا خیستا وبأي آلاء ربكما تكذبان
پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو د دروغ نسبت کوي لا بشم من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك برکت والدینم درفستا ذل جلال چی خاوند لوی دے والاکرام و دی عزت ورکولو دے